نو استنجا مختلف حالتونو کې ویغه سورۃ نوم دې سورۃ توبه استنجا پکې راوت لغه سورۃ نوم دې سورۃ توبه والله يحب المطهرين الله تعالی خو خیا کسان جگہ پاک پاتې کیږي آیات نمبر 108 سورۃ توبه سپارہ یولسمه مسجد قباء کې بعض صحابه کرام دغه تعریف راغی چې دا اوچت خلق دی الله دې سره مینه ساتي نو هغه راغوختل هغه نه تاسو کو چې تاسو تعریف راغی قران پاک آیات راغی تاسو کې څه دا کمال دی عادت ماتي اوشي نو عادت ماتي نه ورسته مونږه دستی بیا لوټو سره او بیا اوبو سره استنجا کو نو استنجا دا مختلف حالتونو کیږي دا کله فرض حالت کیومي استنجا کله فرضي کله استنجا دا واجبی او کله دا سنتی هغه د انسان حالات پورې دا خبره باریک را وخت لحاظ سره ځان په کول پکار دي نو بعض حالتونو کې استنجا هغه فرض درجه ته ځي بعضو کې واجب درجه ته ځي او بعضو کې سنت ته ځي اور بعض بالکل استنجا انسان باندې ناراضي نو دا مختلف حالات دي که استنجا دا حالت کې چاغه سنت کې وي او یو داسې زیره چالتا د پردې انتظام نشته نو پرده کول فرض دي لہذا دی بیا استنجا نه کوي نور عدس وغیرہ دا بدی وکي یا یو انسان دې ناصابي دی عدس کوي او دلا استنجا یې رسلا رستو ته بدو لګلا نور عدس یو کو استنجا سنت کیوا نو د موز وغیرہ دا وشو نو هغه باندې صحیح طریقې سره ځان په کول پکار دي بعض سمجھدار کسان هغه د میچالو د ساس کونه ځان نه بچ کی نو دې سره نقصان داري چې عذاب قبر هغه راځي عذاب قبر لہذا بعض دنو کې داسې وي چې کم ځای کې میچاج کې الته دستی سوږي استنجاو کې رسو کړي میچاجو قطرې وغیرہ راشي نو کپڑے هم خرابې شي دا ان شاء الله بدن هغه هم خراب شي دا مسله ډیره باریک ده ځان به پوکول پکار دي دا هغه نورستو اسلام داوي چې خپل ځان مطمئن کی دی یو څو قدمونه واخل دا دارنګي کړي تلو راتلو زی نه لکه باتروم وغیرہ دی یا خار دی د تلو راتلو زی نشته هغه ځای کې دی کینی پاسی خپل ځان مطمئن کی داغه نورستو بیا د استنجا وغیرہ کوي چې صحیح طریقې سره عادت پاکی حاصل شي او د موږ د عبادت هغه زیونی شي د لپاره دی هغه لاوش الله تعالی دې موږ صحیح طریقې سره قران پاک تعلیمات من عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ.